بسم الله الرحمن الرحیم. درنو ګډونوالو السلام علیکم. دا ماشون وینا به د مقالې په طرز یا د وینا په طرز هم لږ اخر ته وایي. چون زما صدارتي مسؤلیت و ملګري سړی دغه نه شي په د ویناو باندې څه سنګینه دغه نه شي پریشانه نه شي. اسی پښتانه له ویناو سره ډېر عادت نه دي. چون د ادبي مجلس کې صحافت او سیاست تر ادب لاندې وي، که چیرې دا دوه شیان له ادب ووځي نو بیا یې ناکامي په برخه کېږي. زه به د نن غونډې ځانګړی مېلمه زموږ پخوانی ایالتي وزیر جنرال سلامت باچا خان صاحب او نور ټول اشخاص که نومان اخلم وخت پر راسه ولاړ شي. دلته علمي کسان ناست دي، ادیبان، لیکوالان، ټولو ته احترام، دار نظر خلکو ته احترام. موږ په رسمیت باندې راځم بیا نن وصل ته او زموږ ټولنه ته او ستاسو تاثیر په ټولنه باندې 25 کاله 7 میاشتې 14 ورځې مخکې دا سفر را پیل کړی دی. جنرال سلامت باچا خان د هغې ورځې را سره دی او زموږ سره یې خپله وفاداري پاللې ده. ادب که چیرې کام ته وړاندې شي کام به پوه شي، کام به د تخریب راووځي، تعمیر ته به ولاړ شي، کام به د مثبت خوا د ګټې خوا ته ولاړ شي. دا د ادب کم ادب چې که استاد دي مذهبي یا د عصري د هغه په زبان په لیک کې په ژبه کې که ادب وو د هغه په خبرو کې تاثیر وي، د هغه په خبرو کې تسلسل وي، کام پو کولی شي. نن کام یوې خوا ته روان دي، پوهان بې درکه دي، چا څوک وس لري هغه بې وسه دي. نو د دې ناست دغسې ناستې چې دنیاوالو کړي دي د هغو مسلې وختي خلاص شوي دي. داسې پلمه ده چې موږ دغسې غونډو کې راځو غفران د نن وصل ملګرو ته یو ځل بیا مبارکي. نو دا هغه سفر دی چې دا یو ادیب کولی شي چې د داسې شخصیت تاریخ تاسو ته کښېږدي. نه 40 کاله مخکې کاظم السلام اخون مړ دي، همدغه ادیبان یې لمانځي. داسې نور اشخاص دا نن ټکي په ټکي دا قوم ته دغه ادیبان دغه ژبه د دې ادب برکت دی چې نن زموږ په دا ولسوالي چمن کې یا کلا عبدالله د غره دا خوا موږ د امن درې حده پورې دا قومو تر مابین د ټبرو تر مابین ساتلی دي. کنې تر غره واخه ور واوړه شن زموږ زړه ولسوالي ده. هلته د ادیبانو دغه لایبرري بنده ده کتابتون. پرون د کربلا او پر کراس باندې د یوې سید عبدالرب هغه 2 زامن مړه شوله. بله ورځ په اببزي کې 2 مړه شوه، بله ورځ چیرې مړه شوله. زموږ قامونه دغه ادب او دغه مشرانو او دغه شخصیتو ځوانانو په دې پوه کړي دي چې موږ به یو بل ته لاس نه اچوو. نو د دې دپاره په ادب کې خاموش ما دا وینا کولی شوه که له یاد یې وم په یاد کې کېدی شي ځینې ټکي پاتې شي، که 1 منټ 2 واخلي بخښنه غواړم. نو دغه ناستې زموږ دا تاثیر راډېروي چې موږ کام ښې خوا ته بوځو. هر سړی د دې ځانه دا پوښتنه وکړي چې زه په دې وطن کې اوسم، زما و دې وطن ته ګټه څه ده. او ادب هغه څوک دی چې ستا تاریخ ساتي. تا ته پرون 28 جولای هغه ورځ ده چې په 1880 کې د میوند غزا د ملالي په سولولو ناروغ او د ایوب خان چې دا وخت قبر په خیبر پښتونخوا کې دی له هرات رالی انګریزانو ته یې ماته ورکړه. پرون 143 کاله ده 28 جولای 1880 پوره شو. دا ادیبان تاسو ته ټکي په ټکي تاسو ته رارسوي او قوم په دې خبره پوه کوي. دا ناسته پر چا ونغمېږي ځکه چې دا خبرې موږ سر نه دي خلاص کړي چې نن پښتون قام دا ولس اسلامي امت ستن نشي جوړولی او د بل وشانو ته ناست دي. راسئ خپل قام نن د جمعې ورځ زما استاد ځوانانو حال پر ماشټر پلان معلومېږي او زما استاد ځوان هېڅ نتیجه نشته، ځان به ځین ګورې. نو دلته چې کوم ناست دي د هغوی دپاره بخښنه غواړم. نن وصل د هغه چلوونکي او ټولنیز رسنۍ د نن وصل
درېیمه کلیزه چې د هغه چلوونکي ښاغلي سمیع الله غفران او د ټیم او ټولو ته مبارک وي. د رسنیو په لړ کې چې لومړی انسانان یو د بل سره د یوې علاقې او بلې علاقې له حاله خبرېده، هغه چې لږ عصري شوه، لیکونه او بیا ورځپاڼې مجلې، وروسته بیا غږیزه ارزانه ذریعه ریډیو راغله چې په لومړي سر کې د پوځ لپاره کارېدل، وروسته بیا د عامو خلکو د خبرېدا لپاره سوه. د نړۍ په ډېرو ژبو نشرات کول، اردو او د دې ژبو نړیوال نشرات کوي اوس شاوخوا 80 کاله کېږي او د پښتو ژبې نړیوال نشرات تر 40 کالو اوري. وروسته بیا تصویري او غږیزې شبکې د ټلویزیون په نوم راورسېدې، خو یا د ټولو رسنیو یا دغو رسنیو ته د هر چا لاسرسی نه کېدی یا خبر نشو کې خپرولی. نو بیا د انټرنیټ په عامېدو سره په دا څو کلو کې ټولنیزې رسنۍ زموږ تر خلکو راورسېدې، لکه یوټیوب، فیسبوک، انسټاګرام او نور. کله چې یادو رسنیو د خلکو لاسرسی ورته وسو، نو هر چا کولی سوای چې د خپلې خوښې خبر او مواد خپاره کړي. هغوی چې د علم او شعور کچه به یې لوړه وه، هغوی به تر اوسه ښه مواد خپرول، لکه مذهبي، ادبي، تاریخي، هنري، ځایي پیښې او داسې نور معلومات. ځینې خلک چې په دې خبرو نه پوهېدل، هغوی به داسې څه خپرول چې نه یې ګټه لرل نه یې تاوان. مثلا پر ډبره به ناست وو، تصویر به یې اخیستی وو او دا فیسبوک ته به تصویر پورته کړی وو او دا جمله به یې ورته لیکلې وه: یارانو جمعه په خیر. نو دې تصویر نوره ګټه نه درلوده. یارانو چیرې یاست؟ ښه منظره ده. بس ځینې بیا داسې خلک وو چې نه یې لایک کاوه نه یې کمنټ، یوازې تصویران ویډیوګانې کتلې، نور د دغه رسنۍ څخه کار نه اخیستی. ځینې بیا ورکې منفي خواته ملا وتړل، څه وخت یې خپل ضایع کړ او نور خلک یې هم زیر کړل. فیک آی ډي او پیجونه یې جوړ کړل، د ځینو خلکو خلاف یې ناوړه خبرې یا ناوړه مواد خپرول. د ګوت په شمېر داسې خلک یا ځوانان هم پیدا شول چې خپل استعداد یې د کام او ولس لپاره ګټور وکاراوه. چې په هغوی کې یو ښاغلی سمیع الله غفران صاحب دی چې نن یې د نن مثل د ادارې درېیمه کلیزه ده. د یادې پاڼې د کامیابۍ تر شا د نوموړي د علمي او ادبي استعدادو راز دی. علمي ادبي او درنو ځوانانو به پر خپلو رسنیزو پاڼو ښه مواد خپاره کړي وي، خو سمیع الله غفران هغه څوک دي چې د دې کار لپاره یې وخت ایستلی، سفرونه یې کړي، د ادیبانو، شاعرانو او پوه کسانو ته ورغلي، د هغوی سره یې مرکې کړي، داسې مرکې چې په بار بار کتلو او اورېدلو ارزي، ولې چې دغه مرکې له ځانګړو خلکو سره سوي دي او درنه معلوماتي او ادبي توامنه ورکې شتون لري. د بلې خوا دغه مرکې پر نن ویسل پاڼه باندې موږ درنه ذخیره او ژوندی کتاب هم بللی سو. هر چیرې هر څوک کولی سي چې دغه مرکې وګوري او د دغه ښاغلو د ژوند د کار او خبرو له انداز څخه خبر شي. د بیلګې په ډول نن ارواښاد حاجي شفیق العالم مازوریان زموږ تکړه شاعر او لیکوال زموږ سره نشته، وفات 14 دسمبر کال 2022 کوټه. که څه هم د نوموړي 3 شعري ټولګې چې تر څو وجود ولري د ده نوم به یې ساتلی وي. د نوموړي نورې مرکې هم شته، خو پوره لاسرسی د هر چا ورته نه کېږي او دومره جامع به نه وي. مګر پر نن ویسل دا خبره مولیواب صاحب هم یاده کړه اوس، مګر پر نن ویسل پرته مرکه ډېره جامع او هراړخیزه معلومات لري د ده د ژوند، ستونزو او شاعري په اړه. کله چې ما ته د دې غونډې خبر راوکول کېده، نو یادې پاڼې 3 مرکې کړې وې. دلته یو ملګري 6 یا 14 کې 3 مرکې، هغه کې 1 مرکه د سید نورالدین اغا وه، 2 مرکه د شمیم صاحب وه او 3 مرکه د مشتري راز محمد وله. نو کله ماته راغلي کله چې نو د یوې او په دې کې ادبي رپوټونه علاوه
د ادبي رپورټو په حواله به زه دلته لږ خبره رالنډه کوم کلام رالي د یوې مرکې لپاره څومره وخت پکار دی دلته صافیان ملګري هم ناست دي او زیار ته اړتیا ده اول د مرکې لپاره د وړ شخص انتخاب له هغه سره حال کول او وخت معلومول هغه ته به دا ویل چې پر دغه خبرو زه پوښتنې لرم هغه ته ورتګ هلته د کمرې او مایک سمول د سم ځای غوراوئ او بیا کتل چې ایډیټ ورته ویلی سو راسو او په مرکو کې که چیرې دی او نور صحافیان ملګري ځینې خبرو ته پاملرنه وکړي او ځینې ټکو ته پام وکړي نو هغه دغه مرکې به ډېرې ګټورې شي اوس که د ده یوه مرکه ده ادبي رپورټ دی په ادبي رپورټ د 49م تلین د قاضي ملا السلام اخوند هغه اوس تاسې وګورئ په هغه رپورټ کې دا نه معلومیږي چې د دې غونډې صدر څوک دي ځانګړي مېلمه څوک دي او د دلته دا چا ویناوې وکړي دغسې مرکې باید د دغه خلکو وړ اشخاصو پر اول باید دې خبرو ته پام وشي د غونډې صدر ښاغلی پلان کوربه پلان ځانګړي مېلمه پلان اعزازي مېلمه پلانۍ دې ښاغلو ویناوې وکړي یادو کسانو ویناو کوچنی کلیپ په آخر کې مشاعره وه یا نه وه ګڼ شمېر مشران مینهوال ورته راغلي وو او پیل پر دومره بجې وسو پای پر دې که دغه ټکو ته هر صحافي او په خپله دغه رپورټ ته پام وکړي په دغه شیان دغه مرکې د هغه چا څه واخلي چې هغه مستحق وي په دا کې چوپړ کړی وي علمي شخصیت وي نه داسې د انډوالي پر بنیاد نو به دغه بیا د لاسوندې پایس دغه مواد پاتې شي دا که چا امفیل ډګري کول یا یې پی ایچ ډي کول او دغه مواد بیا کار ورته ته کوي چې دغه کس دغه مواد ته په کار وځي د هرې ورځې صدر مجلس لیکوالان مینهوال دا کسان وبوک شوي نو که داسې وي چې مجلس دې خلکو کړی وي ویناوې دې کړي او مرکه نظر د بل چا غوښتل شوی نو بیا دغسې مرکه بیا د ثبوت لپاره نیمګړتیاوې لري ډېره مننه لږ ویناوې پاتې دي دغسې په زغم واورئ کور مو ودان